ننګرهار کې د ختیځ زون علماو د اسلامي نظام استحکام او ځمکني حریم دفاع په موخه غونډه وکړه. غونډه کې علماو د اسلامي نظام پر اهمیت، د افراط او تفریط او فتنهګرو عناصرو مخنیوي، د فرامینو د ښه تطبیق او د اوامرو په اطاعت خبرې وکړې. د ننګرهار والي په مشرۍ د ختیځ زون لوړپوړو مسؤلینو د همغږۍ ناسته وکړه. ننګرهار والي حاجي ملا محمد نعیم اخوند په مشرۍ د ولایت مقام په میلمستون کې د ختیځ زون والیانو، د 201 خالد بن ولید قل اردو قمندان، د ولایتونو امنیه قمندانانو او د استخباراتو مسؤلینو د همغږۍ او همکارۍ په موخه نوبتي ناسته وکړه. ننګرهار مرستیال والي تورخم ته د سفر په ترڅ کې عمري میشتغالي کې د مرستو جذب په موخه د امارتي او مرستندو ادارو مسؤلینو سره ناسته وکړه. مرستیال والي د غراض د کډوالو ستونزې له نږدې واورېدې او د بیلابیلو برخو مسؤلینو ته لازمې سپارښتنې وکړې. د چاپیریال ساتنې ملي ادارې سږنی د نیالګیو کینولو په سرلنی کمپاین په رسمي ډول د ننګرهار په چیرګام ولسوالۍ څخه پیل کړ. مسؤلین وایي په دغه کمپاین کې به د هیواد په کچه د دولتي او مرستندو ادارو پر مټ څه د پاسه 19 میلیونه میوه لرونکي او غیر میوه لرونکي نیالګي کینول شي. ولسونه بیا د دغو نیالګیو د ساتنې او پالنې په برخه کې د پوره پاملرنې ډاډ څرګندوي. د ننګرهار په تورخم ښارګوټي او اچین ولسوالۍ کې د 2.8 میلیونه افغانیو په لګښت د 2 پلونو د استحکام چارې پیل شوې. مسؤلین وایي د یادو دواړو پروژو چارې به په راتلونکو 3 میاشتو کې بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. او د ننګرهار میملي تاریخي بڼې یو ځل بیا د پسرلي په رانږدې کېدو سره د نرګس ګلونو په غوړېدو رنګین شوی او د سلګونه کورنیو او بهرنیو سیلانیانو پام یې ځان ته راړولی. د سیمې اوسیدونکي وایي د میملي بڼ نرګس ګل ځانګړې خوشبويي او طبیعي ښکلا لري چې هر کال د پسرلي په پیل کې غوړېږي.